له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغو نه مخ واړوي. له دغسې مجرمانو نه موږ غچ اخیستونکي یو. له دې نه مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی دی، نو باید د همغه شي په درکول کېدو کې ستا څه شک نه وي. هغه کتاب موږ د بني اسرائیلو لپاره هدایت ګرځولی و. کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ، نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر یې لارښوونه کوله. په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیلو په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی. او آیا دغو خلکو ته په دغو تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي راګرځي؟ په دې کې غټې نښانې دي. آیا دوی نه اوري؟ او آیا دغه خلکو هیڅکله نه دي لیدلي چې موږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله؟ آیا دوی نه ویني؟ دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینې یئ. دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ور نه کړی شي. دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه، دوی هم منتظر دي.